ملګرو د قیصري موضوع لا تر اوسه ګونګه ده او هیوادوال نه پوهیږي چې اصلي قصه څه ده او ولې حکومت دومره جدي شو چې حتی بمبار یې پرې وکړ. او بله مهمه موضوع دا ده چې قیصري ژوندی ده او که مړ ده. ملګرو ویډیو تر اخره وګورئ چې په ټولو حقیقتونو او رازونو خبر شئ. ملګرو دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې قیصري چیرې ده او که مړ ده یا یې مړی چا سره ده. راځئ چې راپور وګورو او په دې پوه شو چې حکومت ولې قیصري پسې دومره جدي راخیستې ده او په افغانستان کې یوازې قیصري نه دی چې زورواکي کوي بلکې د قیصري نه ډیر نور ظالمان او جابر او غصب کوونکي خلک شته ولې هغوی نه ټارګټ کوي. ملګرو له دې رازه مو خبرو راځئ چې وګورو. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ویډیو تر اخره وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. افغان امنیتي ځواکونو وړمه شپه په مزار شریف ښار کې د سیمهیز قومندان نظام الدین قیصري پر کور عملیات پیل کړل څو نوموړی ونیسي، خو د قیصري وسلوالو ساتونکو له افغان ځواکونو سره مقاومت پیل کړ. دغه مقاومت دوام پیدا کړ او افغان ځواکونه له هوایي ځواک کار واخیست خو بیا هم بریالي نشول. راپورونه وایي د اعلی سرقومندان په امر تېره ورځ په مزار شریف ښار کې پر سیمهیز قومندان نظام الدین قیصري د کمانډو ځواکونو لخوا هوایي او ځمکني عملیات هم ترسره کړل. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سرچینو ویلي قیصري د افغان امنیتي ځواکونو له محاصرې وتلی او بېګا شپه ناوخته شبرغان ولایت ته رسېدلی دی. بل لور ته امنیتي ځواکونه هم وایي چې افغان امنیتي ځواکونو تر بېګا ناوخته د یو غیر مسؤله وسلوال قومندان نظام الدین قیصري د نیولو لپاره عملیات کول. د بلخ امنیه قومندان اجمل فیض بېګا ناوخته رسنیو ته وویل د نظام الدین قیصري د نیولو لپاره عملیات روان دي، خو په خبره تر اوسه نه دی لیدل شوی. دی ویلي قیصري د کور شاوخوا سیمو ته د شپې تصفیه روان و او په خبره جګړه هغه مهال جګړه درېدلې وه. فایز زیاته کړه چې قیصري شاوخوا 1.5 سل ناقانونه وسلوال لري او د خلکو کورونه لوټي او زورواکي چلوي. خو بل لور ته مزار شریف ښار کې د سیمهیز قومندان قیصري ګاونډیان وایي د عملیاتو شاوخوا کورونو کې میش ولسونه سخت اندېښمن کړي او ډېر یې له دې ځایه وتل او کورونه یې له ویرې پرېښودل. د دې لانجمنې مسلې د حل لپاره ویل کېږي جنرال دوستم هم خپل استازي بلخ ولایت ته لیږلي وو، خو وایي خبره یې مثبته پایله ورنه کړه. سیمهیز قومندان قیصري چې پخوا د جنرال عبدالرشید دوستم د ملیشو قومندان و څو موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونه ونیوه او شاوخوا 6 میاشتې په کابل کې د ملي امنیت لخوا ساتل کېده. هغه یې په دې تور نیولی و چې د خلکو حقونه یې تر پښو لاندې کړي او د خپل ناقانونه وسلوالو په مټ زورواکي چلوي. خو وروسته خوشي او بیا یې سږنیو ټاکنیزو منډو ترړو ته سره سم بلخ ته مخه کړه او ولاړ او له هغه ځایه د خپل مشر دوستم سره مخالفت وکړ. نوموړي د ولسمشرۍ په ټاکنیزو کمپاینونو کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل ملاتړ کاوه او نبیل هم له همدې امله پر ولسمشر تېره ورځ په خپله فیسبوک پاڼه نیوکه کړې وه چې ولې د قیصري د نیولو په خاطر د هغه پر کور هوایي بریدونه کړي دي. کورنیو چارو وزارت د روانې قوس میاشتې په لومړیو کې د قیصري د دوسیې د بیا پرانیستلو اعلان وکړ او د نیولو هڅې 2 ورځې مخکې پیل شوې، خو لا هم نه دی نیول شوی. درنو لیدونکو دا دوهم راپور دی چې ډیر مهم ده او ضروري واورئ. په مزار شریف کې د نظام الدین قیصري د نیولو عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې دوام کوي او ښایي دغه عملیات تر سبا روان وي. د بلخ امنیه قومندان اجمل فیض رسنیو ته ویلي چې دا عملیات د ملکي مرجوبلې او ویجاړۍ د مخنیوي په خاطر تر سبا وغځېږي. هغه وایي چې امکان لري د قیصري په کور کې 150 وسلوال ځای پر ځای شوي دي. دغه عملیات د شپې پیل شوي دي، خو اوس هلیکوپټر هم د هغه پر کور برید کړی دی. همداراز د هغه د کور محاصرې ته کمانډو ځواکونه هم رسېدلي دي او په دې قیصري له وسلوالو سره په نښته کې تر اوسه پورې 2 ملکیان هم ټپیان شوي دي. نظام الدین قیصري چې له پیله تر اوسه یې مقاومت روان کړی دی په خپله فیسبوک پاڼه هم لیکلي دي چې دوستم او ملګري ورته دسیسه جوړه کړې ده او تر مرګه به یې پر وړاندې مبارزه وکړي.
د یادولو ده چې تر دې مخکې هم یو ځل د نظام الدین قیصري پر وړاندې عملیات شوي وو چې په هغه عملیاتو کې 2 تنه کمانډو هم شهیدان شوي وو، خو د قیصري تر نیولو څو ورځې وروسته حکومت هغه بیرته خوشي کړ. ملګرو، د دوستم ظالم او جابر قومندان باندې قیامت جوړ کړی ده. څه موده وړاندې اشرف غني په امر قیصري ونیول شو او بیا د قیصر ټول خلک راپاڅېدل او د اشرف غني په ضد یې سختې مظاهرې وکړې، تر دې پورې چې په اشرف غني نړیوال فشار واچوه. هغه و چې اشرف غني بیرته پرېښود، خو په څو مهمو شرایطو سره. څه موده یې نه وه وتلې چې بیا یې سخت مرګ شروع کړ او ډېر سخت ظلمونه یې وکړل او د اشرف غني حوصله نوره ختمه شوه او ویلې چې راوینیسئ د نړیوالو یې هم لاس خلاص سره د خلکو یې راځئ چې راپور وګورو چې قیصري مړ شوی ده او که ژوندی تښتېدلی ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د نظام الدین قیصري د نیولو عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي دي، خو زیاتوي د قیصري ساتونکو د دوی پر وړاندې مقاومت کاوه او د نیولو لپاره اجازه نه ورکوله. د بلخ ولایت د پولیسو مشر عادل شاه رسنیو ته ویلي ځانګړو امنیتي ځواکونو د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې یو ځل بیا د نظام الدین قیصري د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د په خبره د عملیات د مزار شریف ښار اړوند 5مه حوزه کې د هغه پر کور پیل شوي دي او په خبره چې عدلي او قضایي ارګانونو پولیسو ته د قیصري د نیولو امر کړی دی. پولیس وایي د قیصري استوګنځی له تېرې ورځې راهیسې کلابند و او قیصري د هغه د نیولو د حکم پر ضد مقاومت کاوه، خو اوس هم عملیات دوام لري. پر قیصري په مزار شریف کې د زورواکۍ او خپلسرۍ تورونه دي. امنیتي ځواکونه وایي عملیات یې په دې موخه په نیمه شپه پیل کړل چې ولسي خلکو ته کوم زیان ونه رسېږي، خو وایي تر سهاره د قیصري ساتونکو له دوی سره مقاومت وکړ. د قیصري د کور ګاونډیان هم رسنیو ته ویلي تېره شپه ناوخته د سپک او درنو وسلو د ډزو له کبله له خپلو کورونو راووتل او برېښنا هم نه وه. نظام الدین قیصري تېر 2013 کال په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم یو پیاوړی قومندان و. هغه د جنبش پلوه سیمه ییزو پاڅون کوونکو تر ټولو لوی قومندان هم پاتې شوی او ادعا یې کوله چې شاوخوا 1000 وسلوال هم لري. د معلوماتو له مخې 50 کلن قیصري د فاریاب قیصار ولسوالۍ کلیواله توپخانه سیمه کې زیږېدلی، کلونه بڼوالی او سوداګري کړې او له 1390 هجري شمسي راهیسې په سیمه ییزو پولیسو کې د سیمه ییزو پولیسو د مرستیال په توګه فعالیت پیل درلود. هغه ولسي پاڅون پیل کړ چې شاوخوا 300 کسان ورسره یو ځای شول او بیا د قیصار امنیه قومندان شو. کابو 4 کاله وړاندې فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی دی او اوس مهال د فاریاب د ولسي پاڅون کوونکو مشري هم کوي. نظام الدین قیصري په دې تورن دی چې د مرکزي حکومت له امر نه په سرغړاوۍ په فاریاب کې د حکومتي چارواکي په مرګ ګواښلي دي. درنو لیدونکو ویډیو در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو بخیر، درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې همدارنګه ورته تازه مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو نه تاسو ځانونه خبر کړئ. که څه هم امنیتي چارواکي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر سرچینو ویلي قیصري د افغان امنیتي ځواکونو له محاصرې وتلی او بیګا شپه ناوخته شبرغان ولایت ته رسېدلی دی. ملګرو، دا خبره تر اوسه پورې دقیقه نه ده چې آیا نظام الدین قیصري وژل شوی دی او یا که تښتېدلی دی. ملګرو، تېره ورځ راپور خپور شو چې قیصري افغان ځواکونو ته تسلیم شو، خو دا خبره بیا وروسته بل راپور خپور شو چې افغان ځواکونو د قیصري په کور باندې برید کړی دی. ملګرو، تر اوسه پورې خبره لا دقیقه معلومه نه ده چې څه قصه روانه ده. ساحه محاصره ده، خلک وایي او خلکو ته ډېر سخت مشکلات اوښتي دي، ماشومان یېرېدلي دي ځکه چې د قیصري کور د مزار شریف په ښار د کورونو په منځ کې دی. هلته له درنو او د سپکو وسلو ډزې اورېدل کېږي او زیاتې کورنۍ خواشمندې دي چې دوی وایي چې موږ ډېر سخت یېرېدلي ده او ډېر خلک له کورونو تښتېدلي دي. تر اوسه لا نه ده معلومه چې څه روان دي په صحنه کې، ځکه ساحه د افغان کمانډو او امنیتي ځواکونو لخوا پوښل شوې ده او عام وګړو ته او خبریالانو ته
ته اجازه نه ورکول کېږي چې ساحې ته دننه شي او هلته خپل راپور وګوري او هیوادوالو ته له صحنې څخه مهمې پیښې وړاندې کړي. ملګرو مونږ کوشش کوو چې تازه او مهمې پیښې تاسو ته راوړو او له تازه مو خبر کړو. بیا هم له تاسو نړۍ مننه چې له مونږ سره وئ او زمونږ ټیم هم کوشش کوي چې تازه او دقیقې څېړنې را پیدا کړي او تاسو ته یې وړاندې کړي تر څو تاسو په مهمو او ضروري حقیقتونو وپوهوي. بیا هم له تاسو ټولو مننه ملګرو. که چیرې غواړئ چې هم له دې ورته او له تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.